سرلیک دی د زلزلې په هکله پیشنګویي او نوي جدید ساینسي څېړنې. یو خدا شاه یاد لرئ چې کوم آفتونه دي نه الله تعالی لخوا قدرتي یو د دغه مخنیوی نشي کېدی. د قدرتي آفاتو یو سیستم که چیرې متعارفه سي د ساینس له لارې، تاسو چیرې ساینس وویلی یا مو تجزیه وویله یا مو د ساینس څېړنې وویلې، نو ځینې آفتونه داسې دي چې د هغه پیشنګویي کېدلی شي. مطلب د ډیم د پوره کېدو له وجې سیلاب راتلی شي، د ډیرو بارانو له وجې اول الرټ جاري کېدی شي چې وروره خطره ده، کم ډیمونه دي، کم نږدې کورونه دي، کم کښته کورونه دي، دا د تحفظ دپاره خپل ګامونه واخلي. ځینې بیا داسې آفتونه دي چې لکه زلزله، د زلزلې یو درک نه لګېږي، پر ورځ راله په شپه راله درک یې نشته. لیکن انسان چې کومې څېړنې کړي دي وس یې کړی دی د ساینس له لارې. حتمي خبره دا ده چې د زلزلې په اړه پیشنګویي نشته، لیکن زموږ سوشل اړخونه، زموږ سوشل اکټیویټیانې هغه ځینې اړخونه لري. انسانانو چلن، د حیوانانو چلن، د هغه پر بنیاد باندې د زلزلې پیشنګویي کېدلی شي. دا زموږ په ازمن کې عام پښتانه وایي چې سپیان ډېر غپېږي د زلزلې امکان وي، په شپه دوی ډېرې نارې وي. هغه دننه ساینس وایي دوی په خپله د دوی دا د سماعت آله چې ده دا تر انسان زیاته ده، دوی د مځکې دا پرې کېده اوري، ځکه منډې م وي، نارې م وي، لړمان و ماران هم ډېر راوځي په دغه شپه، هغه ګرد منډې وي له مځکې، موږ یې نه اورو. زموږ سماعتي سیسټم چې دی هغه بس الله تعالی محدوده کړی. نو په دغه بنیاد باندې یو ساینسي څېړنه شته. ځینې بیا داسې د امریکې ساینسدانانو چې کله سونامي راځي په انډونیشیا کې، بیا چې په هغه اړه باندې ښه ژوره څېړنه کوي، نو بیا داسې پیشنګویي یې کړې ده. زه بیا درته وایم دا سبق چې دا باقاعده پیشنګویي کوي دا سړی. بیا په هغه کال کې دننه زلزله راځي، د کشمیر او د پښتونخوا زلزله څونې تاوان یې وکړي په 8 اکتوبر 2015 کې راغلی وه. نو دا د دغه پیشګویي سوې ده. نو ځینې ماهرین وایي چې موږ 2 قسمه پیشنګویي کولی سو. نو هغه پیشنګویانې چې دي هغه به زه تاسو سره شریکې کړم. یوه ته امکاني پیشنګویي وایي چې امکان لري، ښه. یوه تعین شوې پیشنګویي ده. امکان معنا دلته کېدی شي دا پیښه وشي. یوه دا زه تعین یې کوم چې د دغه وجې څخه د ساینټیفیک اصولونو باندې مرتب کېږي، هغه کار کېږي. نو دی وایي چې دا کېدی شي. تر کومه چې د امکاني پیشنګویي تعلق دی، نو په دې حواله د مځکې ماهرین، ماهر ارضیات چې ورته وایي، په صحیح معنو کې وایي امکاني پیشنګویي کړې ده. د مثال په توګه په 26 دسمبر 2004 کې تر سمندر لاندې په بحري فرش باندې واقع شوې آچې بانډا سماټرا انډونیشیا کې د سونامي زلزلې تفصیلي مطالعې نه وروسته امریکې د مځکې ماهر راجر بیلیم او د ده ملګرو، سړی یاد لري، دا پیشګویي کړې وه په یوه کال کې دننه په پاکو هند په شمالي علاقو کې سخته زلزله راتلی شي. ور انډونیشیا چیرې ده، زموږ سیمې چیرې دي شمالي، لیکن ده ویلي و چې دلته راځي او دا راغه. دا زلزله بالکل په 15 اکتوبر راغه چې ده کومه خبره کړې وه. قریبا د دې پیشګویي نه نیمې میاشتې وروسته په 8 اکتوبر 2015 کې په حقیقت کې دا پیشنګویي صحیح ثابته شوه او په پښتون کشمیر او هغه زمانه کې صوبه سرحد کې داسې زلزله راله چې ډېر ځاني او مالی نقصانونه یې وکړل. ډېر خلک در په در صوبه دا بوري کې خلکو چندې ورټولولې، کورونه ونړېدل، انسانان ختم سول، یا بې کوره سول، یا تباه سوه، فصلونه ختم، زندگی بس ختم سوه، بیا له سره شروع کېږي. نو دا پیشنګویي سوې وه، ساینسدان کړې وه، د مځکې ماهر کړی و په هغه زمانه کې. نو دا شی تاسو یاد لرئ چې دا امکان لري. انساني پوهه څه ده، دا ډېرو شیانو ته رسېدلی شي. د زلزلې د پیشنګویي د تعین کولو په وخت دا حیرانوونکي واقعیت مخې ته راځي چې په زلزلې ځپلو علاقو کې د عامو خلکو د زلزلې په هکله دا خبره ساینسدانانو نوټ کړې ده چې په مځکه کې دننه د مځکې په سر او فضا کې اوسېدونکي ځناور حیوانان شي، مختلف قسم مرغۍ، چرند پرند د زلزلې د راتلو نه وړاندې په واقعیاتو څو ورځې وړاندې یا څو غنټې مخکې پوهېږي، خو هغوی د دې عمل څرګندونه نشي کولی. دا یوه عامه مشاهده ده چې د یو لویې زلزلې نه وړاندې مرغۍ د خپلو جالو نه
د پریشانی په حالت کې ایسته کیږي. مرغان الوزي، کاغان د معمول خلاف په ونو کې کښینی او کای بے حساب شروع کی او اسمان ته چغې وي. دا په دوی کې ویره پیدا شي. اشد دا خطر ګورته ښه سور سم دی زموږ په علاقه کې او زموږ پښتانه له دې سره ډېر ولد هم دي. د ارزیاتو د علم ماهرین او شاګردان دا خبره په وثوق سره کوي. موږ په 12 اکتوبر 2015 په مظفر آباد کې د پنجاب یونیورسيټي په یو امدادي کیمپ کې تقریبا 9:10 بجې سهار ناستو چې کارغانو یو داسې شور شروع کړي واوراستي سهار وختي چې ټوله علاقه یې په سر واخیسته. تقریبا 2-3 غنټې نه وې تېرې سوي چې د 5.3 درجې یوه تباه کوونکې زلزلې د مظفر آباد او د علاقې چاودي دیوالونه د خپلو جټکو په ضد بیا راویستل. او په دې موقع به دا خبر هم رښتیا سو چې د مظفر آباد علاقه د مرغو د شنشونو شور او بالکل ځالې چې د هغه خالي پاته وې دوی ځینې تللي وو او چېرته هم مرغۍ په نظر نه راتله. دا خواران والوځي. دا ګورئ سور سته نو پوهنه غواړي سړی باید ور ورسیږي چې یاره دا یو شی سته. په نور علاقو کې هم وایي دا خبره منل سوې ده چې د زلزلې نه وړاندې سپي غاپي د آبادۍ نه چېرته لیرې ځنګل ته مخه کوي او عجیبه قسم کوکې وي او د پښتنو د مشاهدې په رڼا کې پښتانه بیا ځان د خپل دیوالونه لري ډېرې سپېرې او منحوسه دا خبرې ګڼل کېږي. سپي رڼا غپا نه ده انګولا د لوانو دا زموږ خلک بده ګڼي بدې ځینې کېږي. هغه په هغه سنس باندې دوی اخی چې هغه د مځکې او پیشنګویي را روانه دی دلته په بل شي کې واخلي نو دا به ډېره بده شي بیا به دا پیښه راوسي او وینې پلانې غپل بیا ماته دا پیښه راوسي بیا خپل تعلق دا د ناپوهۍ بنیاد دی. هغه توهماتو ته مه ځاستئ یعنې 2 جمع 2 والا سطح ځاستئ چې 2 سره جمع کېږي بیا کار ځینې وځي. موږ د پیشنګویي په دنیا کې خپله ډېر شان لرو ډېر سوسیز لرو لیکن هغه نیچرل دی هغه د الله تعالی په نظام کښې دي. له اډه څخه خلک د څه یو اډ راځي پیشنګویانې په کوي د باران صحیح دي. نو دا څنګه کېږي ماهرین غواړي دلته ګونجر نومېدی د ستورو مایر وي په دا بوري کې سړي دا رنګه غنم اچاودی ورته ودرېدی وایي دا له څه وخته اچوي هغه له پارونده لګیا پارونده تر کومه ځایه اچولي هغه بس وشروع سو پارون تر دا ځایه اچو د دا اصلي کې کش کړه ول تر دا ځایه شنه کېږي دا دې ولکه شنه کړي خواري مه پکار هلته څه یې ول دا پلانی ستوری نن وختې بس دا زیاته نه شنه کېږي. نو هغسې وسو چې کله غنم راشنه سول داسې لیکې کښلې وه او خواته یو شی نه وي او خوا ګرده شنه دا د ګونجر کیسه درته کوم د بوري سړی په بوري کې په ستورو خلک پوهېږي دا زموږ سویل نه دی څنګه غاړې پر جوړې دي څنګه خلک یادوي دا ته وایي نیچرل سورسز انسانانو پوهه نسته ورسره. زموږ زنانې ګړۍ ته نه ګوري په پیرمنګو باندې وخت درښیي هغه چشتي داسې ورسره ولد دي په هره ګنټه یې پوهېږي. دا نه ستوري نه دي کنسټلیشنز په انګریزي ورته وایي پیرمنګي نه سوریاسي ورته وایي په فارسي کې خشت اود چون نهد معمار کج تا سوریا میر ود دیوار کج اوله خشته چې وای مستری چا پکښې شو بیا که تر دا سپوږمۍ پورې تر ستورو پورې دیوال مستری وایي هغه به کوږه باندې خو بهرحال دا زموږ خپل طرز عمل هم شته په دې کې. په 1915 کې د زلزلې راتلې تقریبا 5 غنټې وړاندې دا پیشګویي سوې وه چې د څارو او نور ځناورو د روزمره غیر معمولي حرکتونو څخه دا نوټ کړل سول چې دا ولیدل سول چې په دغه کې به خامخا ماران او چنګښې او مشکان وغیره بهر راوځي او د ځناورو د طرز عمل پر بنیاد باندې دا یقیني وګڼلی سوه چې ډېر قیمتي ځانونه چې دي هغه به د مرګ په کنده کې غورځار سي او د تباهۍ سره به مخامخ سي. نو ساینسدانانو د نورې مشاهدې دا خبره چې د توجه قابل ده د چین په سی چوآن صوبه کې په 1976 اګست کې د تانګشان په صوبه کې د زلزلې د راتلو نه وړاندې ټولو مارانو هم دغه طریقه اختیار کړې وه. ګورئ دا سوي دي او ساینسدانان هم بیا کار په لرلی دي چې یاره دا باقاعده کېږي او له دې سره باقاعده زموږ یو تعلق شته باید راسي ریسرچ وکړو باید په دې باندې کار وکړو. 40 میله لیرې پورې دغه ټول ماران په یو لوی کوی کې راجمع سوي وو. چیني ساینسدانانو په دې هکله دا خیال دی چې ماران چونکې په مځکه دننه په ژورو سوړو کې اوسیږي نو دوی په مځکه دننه راتلونکې تبدیلي
د خپل احساس په وجه نسبتا د نورو ځناورو نه زر محسوسوي. دوی شپږم حس د نورو ځناورو او مرغو په مقابله کې زیات ویښ او بیدار وي او د مارانو د حرکات او سکنات د زلزلې د راتلو نه وړاندې د یو خاص پیشنګویي علامت ګڼلی شي. په دې لړ کې انساني کوششونه هم د تیزۍ سره مخ په وړاندې روان دي او تر اوسه پورې داسې آله نه ده معلومه کړل سوې چې د هغې په مدد سره انسان د زلزلې د تباهي نه وړاندې خبر سي. آله نه ده جوړه سوې. دا ازموږ شاعر وایي داسې آله نسته چې زور د زلزلې معلوم کی. داسې آله نسته چې زور د زلزلې معلوم کی. چرته چې مځکه چوي راکاږي پښتانه دننه. دا خبره شاعر کړې ده چې مځکه پټاو پکښې پښتانه وي لیکن آله نسته چې موږ ته زلزلې راوښي. نو دارنګه شاعر فلحاله په دا خیال کې دی کیدای شي یو وخت آله جوړه چې د شاعر دا شعر بیا یوه معنا نه لري. په دې پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ دا له وخته سره روان کار دی. کیدای شي په پخواني سویت یونین یعنی روس، چین او جاپان کې د مځکې ماهرین په صحیح طریقه سره په دې پیشنګویي کولو سره تر ساده کامیابه سوي وو. په روس کې د یو غیر معمولي طبیعي مشاهدې په مخه په کال 1978 کې د زلزلې راتلو نه وړاندې په دې خبرداري کې کامیاب سوي وو چې د مرکزي ایشیا په روسي ریاستونو کې دا خبره نوټ سوې وه چې د کویانو اوبه د خپلې سطحې نه لاندې غورځېدلې وې. دا بیا بل سورس. اوس خو موږ چونکې کویان نه لرو ګرده پرمس وو نو د کوی سورس هم راځه ولاړئ. نو یو پخواني دور کې اوبه کښته ځي ولې مځکه ماتېږي رګونه پراخېږي نو اوبه کښته ځي. دا بل سورس دی. په دې خلک پوستل چې اوس یا څو ورځې کې زلزله راتلونکې ده او دا پیشنګویي د حیرانۍ تر حده صحیح ثابته سوې وه. په جاپان کې اکثر زلزلې راځي. په دنیا کې تر ټولو زیاتې زلزلې په جاپان کې راځي او سهار ماښام وړې وړې زلزلې راتلل د معمول خبره ده. چورته هم نه کوي بلډینګونه یې دا هم نه جوړ کړي دي چې ګرده ورځ د شور یو ګای نه دی. هغه جاپانیان دي. ما ورته دلته هم سکوټر جاپانی یو هر شی جاپ نو هغه خپل کورونه جوړ کړي دي. یوه خبره هم نه ده. په کال 1986 کې د تحقیق په دوران کې دا خبره نوټ سوه چې په راتلونکو څو ورځو کې په مځکه کې زلزله را روانه ده. جاپانیانو د دې معلوماتو حاصلولو دپاره ډریلینګ شروع کړ او ډېرې اوبه یې یو ځای راجمع کړې. خو کله چې زلزله راغله نو مځکې وړې وړې جټکې شروع کړې او دومره نقصان یې ونه کړل چې څومره به کېدلو. نن سبا د نوي جدید ساینسي تحقیق له مخې امریکې ساینسدانانو د زلزلې په هکله خپلې پیشنګویي کې دا نظریه پیش کړې ده. وایي چې په کومه علاقه کې زلزله را روانې وي نو په هغه علاقه کې د مځکې په سطحه موجودو چټانونو کې لهرونه رفتار چې دی دا زیاتوالی پیدا شي او له دې سره د بجلۍ او مقناطیسي مزاحمت هم زیات شي. بجلي تیزه شي مقناطیسي مزاحمت نه دی دا زیات شي. چټانونه چې د په هغه کې زور راشي ګرمي پیدا شي. نو دا خو هم ښه سورسز دي ورته ګوره دا را روان دي. په دې هکله پاکستاني ساینسدانان د چا نه وروسته نه دي پاته سوي. د داود کالج اف انجینرینګ اینډ ټیکنالوژي پخوانی پرنسپل پروفیسر ډاکټر عبدالرزاق میمن په 1991 کې په خپل تحقیق د زلزلې هکله وایي چې د برقي او مقناطیسي قوت په میان کې د یو بل سره لوی تعلق دی او د دې نه دا اندازه لګول اسانه دي چې کله هم برقي او مقناطیسي لهرونه د معمول نه زیات تیز شي. دا لهرونه چې کار زیات شروع کړي او دا عمل دغسې 3-4 ورځې جاري پاته شي نو د زلزلې د راتلو زیات امکان وي او دا په معمول کې دغه رنګه راتلی شي. بهرحال دنیا قایمه ده امید به وي څه به وشي څه به نه وشي. د جاپان د روس د پاکستان ټولو ساینسدانانو چې کوم سورسز ورکړي دي اعلی نه ده. زموږ هغه لوکل چې کوم سورسز دي د زلزلې په اړه هغه هم ساینسدانانو تللي دي. موږ سره دا شی موجود دی د پښتانه په توګه هم ځناورو ناري هم د مرغانو ناري هم دا ډېر دغه خزندګان چې راوځي له غارونو څخه. زموږ عام زنانې دا خبره په هغه ورځ کوي چې مځکه شوري مځکه شوري بیا احتیاط کوي. ښه نو که چیرې په دې اړه ستاسو یو پوښتنه په ذهن کې وایي کاست په ژمي کې وي یا ژمی ګرمي نه غواړي 15 اکتوبر کې ژمی څه غواړي نو خو یو شی سورس خو نه معلومیږي د آتش فشان لهرونه تیز شي خالي دا ګای سوي بله پوښتنه خو به نه وي نه سمه بله پوښتنه خو به نه وي